د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. د ډبرو سکرو قیمت $280 ته پورته کیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایند اسمت الله برهان وایي چې د یو ټن صادراتي ډبرو سکرو بیه به د ترانسپورت له لګښت سره $280 ته لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې په نړیوالو بازارونو کې د یو ټن ډبرو سکرو بیه $350 ته رسیدلې ده. نوموړی زیاتوي چې تر دې دمه افغانستان له هیڅ کوم هیواد سره د ډبرو سکرو د صادراتو قرارداد نه دی لاسلیک کړی. خو بل خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د ډبرو سکرو د بیو د ټیټولو لپاره د پاکستان د تجارت وزارت د دې هیواد د پوځ او د ISI د استازو یو ګډ پلاوی کابل ته راځي. خلک پر طالبانو د نیوکې په ډول وایي تجارتي مسایلو کې ولې باید پوځ او ISI سره خبرې وشي. په پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې د ملي مقاومت د جبهې د ځواکونو په کمین کې تر 1200 زیات طالبان وژل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې طالبانو چې غوښتل یې د شوتل ولسوالۍ په ارزوی دره کې د ملي مقاومت د جبهې پر پوستو بریدونه وکړي. نن له غرمې مخکې د یاد مرکز د قماندان حسیب قواس مرکز په مشرۍ د دغه جبهې د ځواکونو له کمین سره مخ شول. سرچینه زیاتوي چې په دغه برید کې 12 طالبان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبانو د ملي مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي. د یادونې وړ ده چې تیرې یوې اونۍ راهیسې طالبانو د شوتل ولسوالۍ په ارزوی دره کې د ملي مقاومت د جبهې پر پوستو بریدونه کړي دي، خو دوی نه دي توانېدلي چې د مقاومت د جبهې ځواکونه شاته کړي. په 11 میاشتو کې د 220 سلفي عالمانو وژل کېدل. طالبانو یې 15 تنه فاریاب کې نیولې. د سلفي یا اهل حدیث عالمانو ځینو سرچینو ویلي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په 11 میاشتنۍ تازه موده کې تر 220 پورې اهل حدیث یا سلفي عالمان وژلي دي. یو سلفي عالم په رسنیزه شوې ویډیو کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د دیني عالمانو د وژل کېدو له دوام او ظلم سره به یې نظام سقوط او له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې له فاریاب ولایت څخه راپورونه وایي چې طالبانو په دې ولایت کې 15 تنه سلفي یا اهل حدیث عالمان نیولي دي. سرچینې زیاتوي د طالبانو له لوري په فاریاب کې نیول شوي دیني عالمان بیرته خوشي شوي، خو تضمین ترې اخیستل شوی چې دغه مذهبي نظریې لپاره به کار او فعالیت نه کوي. طالبانو د دغه راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې په کابل کې د افغانستان د اهل حدیث عالمانو د شورا مشر شیخ سردار ولي ثاقب د ناڅرګندو کسانو له لوري ووژل شو. چین وایي د افغانانو لاسنیوی خپل مسؤلیت بولو. چین له افغانانو سره بشر دوستانه مرستې خپل مسؤلیت بولي. چینایي پیپلز ډیلی ورځپاڼې د چینایي چارواکو له قوله ویلي چې افغانستان د همګړۍ له سخت بشري ناورین سره مخ دی او د دې تمه ده چې له دغه هیواد سره بشر دوستانه مرستې ډیرې شي. سرچینه وایي چې چین له افغانستان سره بشر دوستانه مرستې خپل مسؤلیت بولي او هڅه کوي دلته د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. چینایي چارواکو ویلي چې دوی په افغانستان کې د وضعیت په دقیقه توګه ارزوي او تمه لري چې وکړی شي تر خپل وسې له افغانانو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د نوي حکومت په راتګ سره له افغانانو سره د چین بشر دوستانه مرستې ډیرې شوي دي چې په وروستیو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څو جوپې بشر دوستانه مرستې کابل ته راورسېدلې. تیره میاشت لسګونه پاکستاني ښځې او ماشومان تښتول شوي. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 سل ډېرې ښځې او تر 60 ډېر ماشومان تښتول شوي دي. په پاکستان کې د دوامداره ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیر حکومتي موسسې په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په تیر جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 150 ښځې تښتول شوي چې تښتول شوي پر 112 تشدد شوی او په کابو 9 نورو جنسي تیری شوی دی. دې موسسې په دې اندېښنه ښولې چې تښتول شوي ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ موسسې په خپل میاشتني راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په هم چې د ښځو تښتولو په ټول ټال 150 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلي چې 22 نورې ښځې په سند، 6 په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوي دي. له افغانستانه چین ته د جلغوزو، بادامو او مرخیړیو صادرات زیاتیږي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې
د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره دا او دې ته ورته مسایلو باندې خبرې کړې دي. وزارت وړاندې لیکلي چې دواړو خواوو د سوداګرۍ په پیاوړتیا، ترانزیت او همداراز د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د نویو فرصتونو په رامنځته کېدو بحث کړی دی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وړاندې لیکي چې په دغه ناسته کې چین له افغانستان سره د صادراتو په برخه کې د زیاتې همکارۍ ژمنې کړې دي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره افغان سوداګرو ته د چین د ویزو د ورکړې په برخه کې د پرتو ستونزو د حل ژمنه کړې وه. ایران د هند په سمندر کې د ډرون الوتکو تمرینات کړي دي. په داسې حال کې چې بایدن سعودي عربستان ته تللی چې د ایران سره د مقابلې کولو لپاره د عربي متحده ایالاتو ملاتړ ترلاسه کړي. په ایران کې چارواکو ویلي چې د دې هیواد بحري ځواکونو د هند په سمندر کې د بې پیلوټه یا ډرون الوتکو نظامي تمرینات کړي دي. د ایران په دولتي تلویزیون کې دا نه دي ویل شوي چې په دې نظامي تمریناتو کې څومره بې پیلوټه الوتکو، کښتیو او اوبتلونو برخه اخیستې وه، خو دومره پکې ویل شوي چې په یوه کښتۍ کې 50 ډرون الوتکې بار شوې وې. ایران په داسې حال کې د دې نظامي تمریناتو خبره کوي چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان تیره دوشنبه جولای 11 وویل چې واشنګټن په دې عقیده دی چې ایران روسیې ته د 100 ډرون الوتکو د ورکولو لپاره چمتوالی نیسي. ښاغلي سلیوان همدارنګه ویلي چې ایران داسې بې پیلوټه الوتکې روسیې ته ورکوي چې د وسلو د لیږد وړتیا لري او دا چې ایران روسي ځواکونو ته د ډرون الوتکو څخه د کار اخیستو په خاطر د روزنې ورکولو ته هم تیاری نیسي. جو بایدن وایي منځني ختیځ کې خلا نه پرېږدو چې چین او روسیه. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جدې کې د سعودي عربستان د باچا سلمان او د ولی عهد محمد بن سلمان سره وکتل. د سفر هدف د ایران د ګواښ په مقابل کې د اسرائیل امنیت قوي کول، په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د نفوذ اعاده کول او د سعودي عربستان سره ګډ کار کول دي. ښاغلي بایدن د سعودي چارواکو سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته ویل موږ په منځني ختیځ کې خلا نه پرېږدو چې روسیه او چین یې ډک کړي او موږ یې نتیجې هم وینو. ښاغلي بایدن د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره د کتنې په اړه ویل چې د سعودي ولیعهد ته یې ویلي چې هغه د خاشقجي د وژنې مسؤل ګڼي، خو هغه زیاته کړه چې محمد بن سلمان د دغه خبریال په وژنه کې لاس لرل رد کړي او ژمنه یې کړې چې د دې قتل عاملین به ونیسي. د امریکا جمهور رئیس ویل ما خپل نظر روښانه کړ. ما په واضح ډول وویل د بشري حقونو په مسله کې د امریکا د یو ولسمشر چوپتیا له دې سره مطابقت نه لري چې موږ څوک یو او زه څوک یم. قدرمنو لیدونکو، دا و د نن ورځې تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو چې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.